سلام. کیا حال ہے قاری صاحب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. دیکھیے آپ سے ایک چند سوالات ہیں میری. میں زیادہ صبر کرو. چند سوالات. ہر دن ہم سوال کو جواب دیتا ہو، لیکن 1 سال ہو گیا میرا ایک سوال کا جواب نہیں آیا. اچھا، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ آیا جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر کا جلایا؟ میں سوال کو سمجھ گیا ہوں. آپ ام عائشہ بی بی کا کہہ رہے ہیں ہم اس کو اپنی ماں مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہے ہماری ماں. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں. ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوں. اچھا، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں جس نے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی لی، جس نے مولا امام علی علیہ السلام کے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے. حسن بھائی، اگر جی ہم 50 کتاب آپ کا کتابوں سے اگر ہم ثابت کیا کہ اہل بیت کو جو بڑا دشمن تھا وہ شیعہ تھا، بات بھی اب تم مانتی ہو؟ دیکھیے میری بات سنیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پتہ نہیں آپ کس کونے سے پکڑ رہے ہیں. میری بات سنیں. یزید شیعہ تھا، یزید شیعہ تھا، شمر شیعہ تھا. ولا کمی دونوں کو فکر کی اسی بیادی. میری بات سنیں آغا صاحب. صبر کرو، اللہ سے ڈارو. بات سنا کرو. جب قاری صاحب بتا رہے کہ بات سنا کرو، ادھر یہ کوئی فش منڈی نہیں ہے، یہاں بات سنا کرو، سوال کرو اور سوال سنو. زه اردو سره زه کوم ښه، او د خپل پښتون داسې زوی مړی اردو را سره وایي. ښه یو دقیقه. تم کیوں پشتو بات نہیں کرتی ہے؟ کیوں؟ السلام علیکم. حسن صاحب بولا تو سب. جی قاری صاحب. تم کیوں پشتو میں بات نہیں کرتے ہیں؟ اچھا چلو، اصل میں ادھر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اردو اسپیکنگ ہے نا، اس وجہ سے چلو آپ سے پشتو میں بات کرتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواہ دغسې خبرې وکړې الله بنده. اوس د تاسو په کتابونو کې همدغه کتابونه راغلي چې د اهل بیتو دښمنان همدغه شیعه اوسي چې څوک ځانونه ورباندې وهي ماتم کوي. دیکھو قاری صاحب، ما خبر ہوا ہو رہا ہے. آیا یزید شیعہ، آیا شمر شیعہ، عمرزاد شیعہ، کدا شیعہ نو ته بیا وای ګوره دا وای ماته ګوره بنګشه دې زړه سره بنګشه دا د تا لویه مرجع ده ودې زړه سره و قربانه کړي سم د ما اردوم لاړله ما زه به اردو سره زده کړم کلمه. دا د تا د چا کتاب ده؟ الملحمة الحسینیه. در سره نوٹ کړه. استاد مرتضی مطهری. استاد مرتضی مطهری خو به منی؟ ہاں جی. اس کا دا یو جلد اول جلد خواہ جی صحیح ده؟ اچھا دے یوصل 9 صفحه ده انجی ٹھیک ده؟ وای مخی وای کنا وقت صورتا. ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب. هيت شكا وشبهة نستا سيدي كوفي خلق دادي علي رضي الله عنه شيو، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين أو بشك أغا كسانس إمام حسين عليه السلام شهيد كريدا هم شيعة. دادي علي رضي الله عنه شيو وسوايا ام دغه شیعه ووایه چې دا د اهل بیتو دښمنان ووایه. خبره واوره قاری صاحب. دا کوم ټایم چې کله د کربلا کیسه کیدا کنه هغه ټایم شیعه ما کتاب درته امام جعفر صادق علیه السلام نه بعد د شیعه یو دغه سره ورسته خبرې دی وکړه. دغه د مرجع دي څه وایي؟ استاد مرتضی مطهری صاحب څه وایي؟ هغه وایي چا چې امام حسین علیه السلام شهید کړی هغه د علي رضی الله عنه شیعه. مهرباني وکړه دا څه وایي؟
دا ګوره دا غوزو ته چې تم شیعه دا مطلب دا شیعه مطلب دی چې اهل بیت علیه السلام په لیارو روان شي په خولې باندې خو ایجنټانې مې چې زم شیعه یم بدنامیدو په دا خو د ټول ماویا کار و ماویا یعنی په شیعو کې یعنی په شیعو کې خائنین وولو یعنی په شیعو کې خائنین و دي تا مطلب دا ده اوس ته ما خبره واوره لګا لګ پلیز صرف 2 منټ اونلی 2 منټ راکا دا خو د ماویا غټم یو گیم و خلکو نه به پیسې ورکې چې بای تاسو علی کوو علی بدنامی کو 40 خطبو کې 40 جمعو ماویا د امام علی علیہ السلام بے عزتی کړی دی اوه ای انسان څوک وایي کتابونه ډاک یو کتاب راوخه مهرباني وکړه دومره کتابونه دي کنه ته خپويږي دومره نه غواړم एक किताब दिखाओ बस इतना किताब नहीं चाहिए इतना किताब छोड़ो दीवार से मारो एक किताब اوس خبره نه اوري ما کې خبره مکه وکنه قاری صاحب ته وایي چې څنګه ته کتاب هغه خو داسې وته ته وخایا ستا په کیسو خو خبره باندې دا خو د دلیل میدان دی دلته خو ډوزي نه چلیږي ډوزي مو ولا ډوزي نه ولم کني ته چیک کام دنیا چیک جی پی ټی نه تاسو دا قاری صاحب ناسته کتاب راوړه 2 منټ ډاکټر تیار کسنه مې دا پلیز ګورا دورا پورې چندن صاحب آری وا ټیکنالوژي زمانہ دا چیک جی پی ټی نه تاسو کام سماویا خود دا زما دین په چیک جی پی ټی کې نشته چې کافر جوړ کړي دا غنه تاسو زه دورا وایم نوري سم نه ام چې کوم د اهل بیت دشمنان دی غو بنه ترک متا پورې لعنت دغه شایو دې ملګری په دغه کتابونو کې سراغلي د امام حسین علیه السلام شایو شهید کړل او هغه دې لعنت یو وایا چې کوم ورکه شامل دی هغه کومه فرقه ولو چې امام حسین علیه السلام آل سا چام کړي غو به لعنت دی ارقام تر قیامت پورې لعنت تا امام حسین علیه السلام خبره مني چې هغه وایي زما سره خیانت شوی و وکړل امام حسین علیه السلام خپل دا خبره مني منم ښه د ما کتاب را خلاص کړي دا کمره را خلاص کړي بارک الله فیکم امام حسین علیه السلام او له مسلم ابن عقیل بم دا درته ثابت کړم دا د تا کتاب د اعلام الورا باعلام الهدى دا دی تا دی لوی طبرسی محدث طبرسی صاحب کتاب دا گور امین الاسلام لقب ورکړی دا امین الاسلام طبرسی اعلام الورا باعلام الهدى دی کتاب څومره صفحه ده زی صفحه درته راواخمه ده 441 صفحه ده خو ګوره دی ځای ته فلما بلغ الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل رسوله کله چې د مسلم ابن عقیل شهادت ورته راورسېدو دا ډیره لویه خبره ده دلته براسو فقال الحسين عليه السلام خراته غوښه د امام خبره دي ده ګوره د زړه سره زید مکه په حقیقت پسې وګرځېږه همدغه شایسه خو د اهل بیت حقیقت دین پسې سه په دروغو پسې مه ګرځېږه د هر چا دروغ وخته مه وړیه دا ګوره د تا کتاب ده فقال الحسين عليه السلام امام حسين عليه السلام وویل لا خير في العيش بعد هؤلاء وای هیڅ خیر نسته په ژوند کې د مسلم ابن عقیل او د هانی ابن دغه له شهادت نه وروسته وس راسه ثم اخرج الى الناس كتابا فيه په کربلا کې ده په کربلا کې خط راویستل په دې خط کې لیکلی سوي وو فقد اتانا خبر فظيع امام حسین علیه السلام وویل چې موږ ته ډېر بد خبر راغلی ده قتل مسلم ابن عقیل وهاني ابن عروه وعبد الله دغه کسانو شهادت خبر راغلی ده وقد خذلنا شيعتنا امام حسین علیه السلام د مسلم ابن عقیل په زبه باندې وایي وقد خذلنا شيعتنا لموږ سره چې چا خیانت وکړل موږ ذلیل کړل وای شایو وکړلو دا امام حسین علیه السلام وایي و د زړه سره ده کدی نور کتابونه پسې درته راواخلم امام زین العابدین علیه السلام منی ویل نه منم ښه دا د امام زین العابدین علیه السلام خبره یو دقیقه
تا خبرې صحیح دي ما خبره وره ما خبره یو دقیقه صبر دې زړه سره صبر لږ سات صبر وکړه لږ سات صبر وکړه چې کله تاسو خبرې بندوئ لږ مایک هم بندوه شور د سر راځي مایک بندوه بیا خلاصوه خیر تکلیف به درته دا د تا تر ټولو معتبر کتاب ده په معتبرو کتابونو کې معتبر الاحتجاج د طبرسي د دې دوم جلد لاندې ورته وګوره دوم جلد ښه دا ځای درته معلومیږي دوم جلد الاحتجاج د شیخ طبرسي مسلمانانو ټول راته غوږ ټول الاحتجاج دوم جلد د طبرسي 28 صفحه ده مسلمانانو غوږ امام زین العابدین علیه السلام دلته خلق وتوایي ایها الناس تاسو کما څوک پیژنئ کمینه پیژنئ زه علي ابن الحسین یم چې پرون د فرات په غاړه باندې هغه حلال کړلی سول دلته بیا ورته وایي چې ایها الناس تاسو ته د الله په ذات قسم درکومه هل تعلمون انکم كتبتم الى ابي د تاسو د الله په ذات قسم تاسو په دې خبر یاست چې تاسو د ما پلار ته خطونه را لیکل وخدعتموه او تاسو چل ور سره وکړل واعطيتموه من انفسكم العهد والميثاق والبيعه او تاسو واسه تاسو دا وعده او ميثاق او بيعت مو ور سره وکړل وعده مو ور سره وکړل وقاتلتموه او بیا مو شهید کړل وخذلتموه او ذلیل مو کړل فتبا لكم هلاکت دی ویدی تاسو لپاره دا امام زین العابدین علیه السلام د تا په معتبر کتاب کې مخامخ په کوفه کې خلقو ته وایي سوای تاسو بیعت ور سره وکړل تاسو راوغوښتل او تاسو په شهادت باندې ورسول یزه بیعت ور سره نه کړی و دې سره یو خبره بل واورس لیک دي دا سر خلاصي مسلمانانو یو بل د دوی معتبر د تاریخ کتاب در تر واخلم د تاریخ کتاب علي جان غوکس دا کتاب دا تنزیه الانبیاء ویني معلومی کی درته جواب راکوه تنزیه الانبیاء د تنزیه الانبیاء دی کتاب 223 صفحه ده 223 صفحه کې بايع معاويه لما بايع الحسن عليه السلام معاويه قال سي امام حسن عليه السلام معاويه رضي الله عنه بيعت وكرل اقبلت الشيعه شير اغلل وغيره بأي خبر وكرل من يوم بايع معاوية من بيعتك لمعاوية ومعك 40,000 مقاتل من أهل الكوفة لكن دلت خبر رازي دا يو كتاب دوام كتاب تدين بسي غوكسا شاغم بسي درتوا خيما دا مجمع البحرين دا فدي كم دي علي دي حسن عليه السلام بيعة الحسن ابن علي لمعاوية دا دي دوام كتاب درايم كتاب دا بسي غوكسا دا مروج الذهب ومعادن الجوهر درسنا نوت كلا الإمام أبي الحسن ابن علي المسعودي دا تاسو معتبر كتاب دا مروج الذهب دي كتاب نهم جلد ونهم صفحة دا غوكسي طول مسلمانان غوكسية يو دقيقة فخرج معاوية فخطب الناس معاوية رضي الله عنه راغل الخطبي وكرل خلقوته یو سړی جګسو حسن علیه السلام ته आवाज وکړل دی لاندې ځای ته وګوره یا اهل الکوفه دا امام حسن علیه السلام وایي اې د کوفي خلقو د ما زړه له تاسو د دریو شیانو په خاطر باندې لري سوی ده د ما پلار مو شهید کړی د ما مالونه مغلا کړي او زه مو په چاکوګانو وهلی یم په مدائن کې واني قد بايعت معاويه بلا شک ما له معاويه رضی الله عنه سره بیعت کړی ده فاسمعوا له واطيعوا ما دي هغه خبره ومني او دي هغه اطاعت وکړي كبروا اهل السنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ګوري امام حسن عليه السلام دي تاپ کتاب کې وایي واني قد بايعت معاويه بلا شک وای مال معرض هو سره بیعت کړی ده تاسو وای دي هغه خبره واوري او دغه خبره ومني شو کتاب امام حسین علیہ السلام نه پہلا امام حسن علیہ السلام شهید وکم دا خو معنی کوم دی الله بنده څه درته وای ډول او هم دي چیرې زتا خبره ته اوس را سام کوم دا دی علي رضی الله عنه شهادت نو ورسره شپږ نه خپل په یو زیرا روان شي ته ما دا خبره واره پہلا امام حسن علیہ السلام دور وکنو
د امام حسن علیه السلام په خپل دور کې بیعت ورسره وکړل کله چې د مسلمانانو اوس ما خبره وره اوس ما خبره چې کله امام حسن علیه السلام شهید شو هغه لاړو غد بعد کوفه کې ماویه حکومت و دا معنی کنه معنی هغه د حسن علیه السلام په وخت کې لس کاله د معاویه رضی الله عنه حکومت و دی الله بنده ته په خپل دا امام معنی کنه معنی څه شي در سره ومنه دا هم ته نه معنی زوسته باندې څه ومنم ته خامخا هغه کتابونه هغه څه شي ومنم څه شي ومنم څه شي الله کسی د بعد کوم کتابونه لیکلي شوی دي کنه هغه دا ټول خیمان شوی دو ټولو خیمان دا پیش کړی و چې یاره ظلم کړی امام حسین علیه السلام کربلا نه مخکې کتابونه لیکلي سوي تاغه معنی اخای نو کاری صاحب زه تاسو هم توس معنی نه یعنی ته یو دا مطلب دا قتل یو قتل وکي یو منټ ته یو قتل وکي ته غد بعد خیمانېږي کنه خیمانېږي او دی الله بنده دا د امام حسن علیه السلام بیعت خبره ته اوس بیرته وتښتېدلې د کربلا واقعې ته دا 20 کاله مخکې قصه ده له کربلا نه 20 کاله مخکې دا قصه ده چې امام حسن امام حسین دواړه لاړل له معاویه رضی الله عنه سره بیعت وکړل امام حسین علیه السلام دور کې ورسره نه و بیعت امام حسین علیه السلام د حسن علیه السلام د خلافت په دوران کې او بیا قل بیعت ورسره وکړل او دی الله بنده په خبره پوهیږي کنه پوهیږي کله چې علي رضی الله عنه شهید سول د مسلمانانو خلیفہ حسن علیه السلام جوړ شو خلقو بیعت له حسن علیه السلام سره وکړل کاری صاحب بیا حسن علیه السلام شپږ میاشتې وروسته راغلل له معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړل روغه جوړه یې وکړل او بیعت یې ورسره وکړل او امام حسین علیه السلام هم راغلل بیعت یې ورسره وکړل ها کاری صاحب یو خبره باندې عمل کو تمومانا زمومانم کوم د اهل بیت او دشمنان دی غو به لعنت دي چا د بیبي حق خوړلې غو باندې لعنت دی دا ته معنی کنه معنی سې په دوړ سترګو را سره وایا امام حسین علیه السلام چې چا ورغختلې په غو دی لعنت وی وایا لعنت وی امام حسین علیه السلام سره چې چا بیعت کړي خیانت ورسره کړي په غو دی لعنت وی څنګه چوکم وی چې کو اوس بچوي د بیبي حق چا خوړلې غو باندې لعنت دی کنه دی خلاص اسو خبره امام حسین علیه السلام سره چې چا خیانت کړي په غو دی لعنت وی امام حسین علیه السلام سره چې په کربلا کې چا خیانت کړي په غو دی لعنت وی لعنت وی چې څوره وی خلاص اسو خبره زه منن بس همدغه خبره و امام حسین علیه السلام شیو ورغوکتل بیعت شیو ورسره کړی و خیانت شیو ورسره وکړل چې هر څوک ور باندې لعنت دی امام حسین علیه السلام چې کوم شیو غا کربلا کې ورسره موجود وو دا تاسو غنه مسلمانانو پیسو باندې خستو ولا د موږ باندې مسلمانانو یو شیعه خو خای کم یو څه شهید شوی دی یو دانه پکې خای دا کربلا کیسه پڑھاو کړی دی چې کربلا نه خبر یو شهید خای امام حسین علیه السلام نه خبر ني صرف ډالر او پیسو ته ناسي او ته کربلا خبرې کام آیا د دین پتا پاتې دي دوا یا سنیان شهیدان شوی ته پکې یو شیعه خای ځه کوم سنی شهید شوی دی کوم سنی ما ته یو سنی ما شیعه پکې خای ځه امام حسین علیه السلام قال سنی والحمد لله شیخ طاهر صاحب یو دقیقه وعلي جانا وعلي جانا وعلي جانا وعلي جانا وعلي جانا وعلي جانا علي ودي زړه سره امام حسین علیه السلام په شهادت کې کلمه دی پلار لاس او دی ما په پلار دی لعنت وی بهشک دا دی موږ دومره پاک ایمان او پاک مذهب مو ده الحمدلله دی ما پلار خو نو وسوار لسه وکاله ورسره هغه بت لاس پکیو خو دلته اوس خبره واوره امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې علي جان څوک شهیدان سوي دي خبر یې پی او بتخبل قسم نامې کلی او ته ماتي واوره چې کوم شهیدان شي نه د تا په کتاب کې درخې مې زړه سره تا په کتاب کې ته عثمان پیژنې د علي رضی الله عنه بچي ویلې نه پیژنم عثمان عمر ویلې نه پیژنم خو وای په ټولو باندې دي رحمتونه او درودونه او سلامونه وي ته کوم نه یې کان دا غا کسان نو کوم نه ته صحابه زنه درته خیم زه اهل بیت درته خیم اهل بیت درود او سلام دې چې دا کوم نه دی او دا کوم ګره یو دقیقه سن نو صحابه صلی خو کور سره ته عباس علمدار پیژنې ویلې نه پیژنم
یا عباس علمدار څوک ورور سره شهید سو په کربلا کې؟ عثمان و که ابوبکر و که عمر و؟ دا خو یوم ورسره نامه نشته، پوره 72 شهداو کې د دې یوم نامه نشته چې دا کوم ته نامه تعالی کتابونو بزوج درته وخیم ګوره. یا عباس علمدار سکه ورور د لمور نه، سکه ورور د عثمان رضی الله علیه السلام. دا اولنی کس په کربلا کې شهید شوی د عثمان، دا د عباس علمدار ورور ده. یا عباس علمدار تو مانون کې وکا اهل بیت قرینیو نه وکا، بل چا غیر قرینی نه خو نه وکا، اهل بیت قرینی نه وکا. خو زه درته وایم چې ټول اهل سنت و الحمدلله نامې باندې بنکسي څو کسان شهیدان شول په دې کربلا کې علي جانا؟ یا کاری صاحب ما ته پاته مانی عاصم تنا په دې خبره بحث ختمو چې دشمنان اهل بیت په لعنت تر کې اماته پورې لعنت چا د بیبي حق خوړلې دي نن کوم ورپسې خبرې کوي دغه باندې لعنت. امين يا رب امين تر قیامت. قاری صاحب دنه زه یو تپوس کومه 4 کاله او 6 میاشتې علي رضی الله عنه حکومت کړی دی، دله خو په کارو چې دا باغ فیدک دا حق راوړی د خپل بچو له په زور اخیستی وی کنه. ته چې د یو ملک باچا شي خلیفه شي او ستا حق بیا هم ته په خپله وانه اخلي، نو خو دا لعنت خو د په علي رضی الله عنه هم وویل. نه 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 ولې نه 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 خو نه مو باسه وسه دلته دا لعنت په وویل دا علی تاتا ما ورا ډاکټري کسه نامه د ډاکټر دی خو جاهلانو غني سوال لو ماړه فريده یو جاهل سړی ته سوال نه تاسو کوم کچا علی په علم باندې شک کړه حکومت کړي دي په دې حکومت کې د خپل بچو له باغ پیداک نه دی غسته د خپل خدي تاسو نه دی دا کوله کنه په کربلا کې خپل آل او عیال شهادت نه پرخلم غد خیر آزاد تاسو ته خیالي دي صحیح کلام د خیر آزاد په مطابق یو کار نه کوي. شیخ طاهر صاحب علي جان علي رضی الله عنه دی خدای دې رضا دي پر دا حق ونه خستل. علي جان ناسکا علي جان وعلي جان جی جی يعني علي رضي الله عنه دي الله دي پر دا حق ونه خستل. ګورا کله چې امام علي عليه السلام شهید غ تخپل شهادت پاتاو غلاړو کنه لاړو امام حسین عليه السلام تخپل شهادت پاتو سوای علي جان وعلي خبره خوره وزدا بنده په شهادت کې نه کېږم په سوال خو پوس ودی الله بنده په سوال خو جواب در کوم زه سوال جواب در کوم غ خلکو ته داخلو چې ګورا کله چې باب فدق کوم خلق غلو هغه غتم پیژني چې چا د بیبي حق خوړلې دي غتم پیژني کنه پیژني غت خپل دین ایمان دي. امام علي عليه السلام د سیواړو کې هستی نه و د سیواړو کې تاو ما غو نکاس نو څخه په بدلې خسته غ همیشه يعني که یو دیخنه دی راغله لاغه دی تا په کور کې زنانه وهي د بوي ته به داسې ورته ګوري هېڅ شی به نه ورسره کوې؟ لا ولې نه څه به ورسره کوې؟ راته څه مو ورته زده یوسه کوم. شاباس. اوس د علي رضی الله عنه کور ته صحابه راغلل فاطمه رضی الله عنها وهله علي رضی الله عنه هېڅ ورسره ونه کړل. ته غیرتمن یې که علي رضی الله عنه؟ څه در باندې اوس بعد یو وتر څنګه چل شو قاری صاحب مایک مو بند شو مایک کولاو که سعید صاحب مایک کولاو که مایک مو خلاص دی مهرباني مایک مو خلاص دی قاری صاحب دې بخکته ما دې خبرې کول نه غواړي اسې ما جواب دې را نه کړل
جواب دا دی چې مطلب مسلمانانو کې به فتنه جوړېده دې دپاره ته ته هېڅ نه وله یعنی علي رضی الله عنه فتنه نه غوښتله نه او تاسې دا فتنه غواړئ فتنه د تاسې غواړو موږ دې نه غواړو قربان خو تاسې د صحابه توهین کوئ وایي صحابه راغله صحابه او توخین دې نه کوو صحابه او توخین چې کوي اوس کنځل یې نه کوه نه خو وایي چې د صحابه او ته د مو صحابه نه یو قربان نه مو مطلب خرابو خلکو ته مو صحابه نه یو او صحابه نه مو سرونه اجار دي نو صحیح ده هغه ما ته معلوم ده تاسې په کتاب کې تاسې نوشیروان ته جنتي ویلی ده نوشیروان د ایران په باچیانو کې پخواني باچیانو کې تیر سوی لوی کافر و مشرک و تاسې هغه ته جنتي ویلی دي او رسول الله چې چاته جنتي ویلی دي هغه تاسې نه منئ قرآن چې چاته جنتي ویلی هغه تاسې نه منئ معلومه خبره ده هغه تاسو مه منئ نه در باندې منو نه یهودیان مني نه مجوسیان مني هېڅوک نه مني تاسې هم مه منئ لیکن تاسو یې دا توهین ولې کوئ د ته ولې کنځلې کوي مو امامان ته کنځلې کوي ویډیو ته پلی کوم یا د هېچا توهین موږ نه ده کړی الحمدلله ته پلی کوم که چا ما ته د رسول الله د صحابه و توهین وکړل بیا ما ته څوک تر صحابه و قدرمن نسته نه قربان موږ صحابه او توهین نه کوو خو خرابو خلکو ته مو صحابه نه یایو شاباس ښه اوس به دې ځای ته راسو عمر رضی الله عنه ته علي رضی الله عنه خپله لور په نکاح ورکړې وه خراب سړی و که ښه سړی و خراب یعنی علي رضی الله عنه العیاذ بالله خپل لور بیبي خراب سړی ته په نکاح ټول روایت درویغ دي دا ټول درویغ دي نشته د مو کتابو کې د تا په کتاب کې کې صحیح د امام خبره دي د ودی الله بنده د امام خبره امام صادق علیه السلام وایي چې ودی زي د ام کلثوم نکاح ل عمر رضی الله سره سوي و علي رضی الله سره کړی و او دا پوری زاد علي رضی الله باندې سوي و دا ټول تاسو مطلب ځان نه مغه کړی دی بیا مو امامون سی ورچولې چې دغه لیکلی دا کتاب دغه امام لیکلی دی ودی الله بنده نو د تا ټول مذهب موږ لیکلی ده زه بې له سلو کتابونو درته وښیم دا اصل کتابونه دې موږ لیکلي دي ارتای کوي نه ښه دا راتای به یې کړم په سترګو راتای به یې کړم دا ته دې مایک یاري بند کړه ښه مایک دې بند کړه یاري د ما دا کمره راغټه کړي مسلمانانو د ما دا کمره راغټه کړي علي جان غوږ سمایک دې بند کړه غوږ سماته غوږ متوجه سه کتاب درته ښیم ښه غیږ دی ته دا د تا کتاب د معرفة الامام در سره نوٹ کړه معرفة الامام دا د چا ده سماحة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني پنځلسم جلد ښه کسې در سره واخله بیا یې په ګوګل کې خپله سرچ کړه ښه صحیح دا پنځلسم جلد د دې کتاب معرفة الامام دا د تاسې لوی آية الله العلامة المحقق ښه په دې کتاب کې پنځلسم جلد کې 258 صفحه ده فدوسه وقول زواج عمر بأم كلثوم ابنة أمير المؤمنين علي عليه السلام نكاح دي أم كلثوم لعمر رضي الله عنه سرا أو أم كلثوم دي أمير المؤمنين علي عليه السلام لورده وسخوكسا إن الزواج عمر ابن الخطاب وده نكاح دي عمر ابن الخطاب بأم كلثوم بنت الصديقة الكبرى سلام الله عليها دي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لر من الحوادث التاريخية المسلم بها دا اغا تاريخي حقيقت دا سداد السنيانو دي شايو پمنسك اتفاقي خبر دا المسلم خبر هيك بيويلي شعر جوړاوي اوس غوږ امامانو توخین وکي کله یو څراخ کله یو صبر وکړه اوس صبر وکړه ښه اوس په دې بلې صفحې ته سراسه وګوره فقد كان النكاح برضا علي عليه السلام دا نکاح دی علي رضی الله په خوخه باندې سوي ده اوس ګوره علي رضی الله عنه علي بیا ورسته وغه علي رضی الله عنه په خپل خوخه باندې لور
عمر رضی الله عنه ته ورکوي او ته وایې هغه بد سړی و یعنی علي رضی الله عنه لور بد سړي ته په نکاح ورکوله والله ته مې نه وپېژندل علي صاحب ها یعنی علي رضی الله عنه خپله لور بد سړي ته په نکاح ورکوله مایک مخلاص ته پوښتنې ته جواب ورکړئ کنه غلی السلام علیکم لرې کړه علي صاحب وساتي دغه هماغه کس چې هغه بل ورځې په لایف کې غپولي اوس به یې غپېدا شروع کړي لرې کړه خو روزې دا روزه هم زما دلته وه یوه روزه دوی ونه نیوله لمونځ نه کوي زه ورته هر وخت په دغې وایم مال تاسو څنګه شیګانې مال تاسو خپل مذهب پسې ډېر ټایټ ځئ څنګه لمونځ نه کوئ څنګه روژې نه نیسئ ما ته وایي موږ مریضان یو دا دی ښه روغ هسې خدای قرآن وهلی دي نو ښه ورځه الله دې مل جواب درکوو کله چې پوښتنه وکړه د داسې خلکو به بیا کوزوي ګوریا په کوم ځای کې کار کول چې هغه مسلمانان نه وي یا په نامه مسلمانان وي که چیرې د ایمان او عقیدې ته ضرر نه رسیږي او حلال کار وي چې تا ته په شریعت کې هغه حلال کار وي یعنی تا ته خپله شریعت ته اجازه درکړې چې هغه حلال کار وي ویې کړه مزدوري ورسره وکړه جایز ده لیکن ناروا کار نه له مسلمان سره کولی سي نه له کافر سره یې کولی سي خو خبره دلته دا ده که چیرې یو ځای د تا عقیده خرابېدله د تا ایمان خرابېدل د تا په عقیده باندې بد تاثیر کېدل او تا د عقیدې حفاظت نه سوی کولی نو بیا په هغسې ځای کې کار درته کول ناروا دي بالکل صحیح ده جزاک الله دا دې وکړه چې په دې خبرو پوه شوی عمر جان ته یو کلیف راښکاره کړه یو کلیف دلته د لایف خبره هم په شا باندې روانه ده د زړه سره نو که پرون هم دا قصه د ملګرو ته مو ویلي وو اما داسې زړه خوشحاله دا څو ورځې په دې لایف کې نه درته ویل 11 ځایه پاتې داسې نور به زموږ لایف یو مخیزه خوسی کېږي که خدای کوي الحمدلله نو هغه انشاءالله دغه صاحب ته به وخت ورکړو سید جعفر هغه مهرباني تاسو څه پوښتنه لرئ یو منټ یو منټ ورکړه شروع درته کوي کنځلو باندې سترګو یو منټ سره لارې کتله دز الله اکبر پیدنه چې څنګه کته شي خوارکه کنځاو ته ځان برابر کړی یو خواشي د علي صاحب به راواخلم ډېرې تلواره ده یعنی اجازت به راکوي انشاءالله موږ بیرته به لکه د پخواسې هغه تقریبا شپږو میاشتې مخکې د موږ په هر ځای کې لایف چلیدل بیرته به همداسې ټوله اجازت راکوي انشاءالله که د رب رضا وه خو ګمان نه کوم که دغسې د ملګرو سستي وي را سره ګمان نه کوم خو دا دونه هیوادونو کې چې بیرته خلاص سوی یم دا الحمدلله د الله رحمت و دا دی یاسین جان داسې مخلصو ملګرو خدای دې دې تعظیم مجرونه ورکړي امین دا ملګري یوه لحظه مه راپورته کوي دوستانو زه یو کلیف درته ښکاره کوم سمه ده قاري صاحب ملګري زه کمپیوټر ته یې وګورم بیا تاسو ته وګورم بیا مو کسان راپورته کړي په سترګو قاري صاحب عمر جان د زړه سره ته کامرې دوه کړه هغه یو کلیف زه دا داسې سست یاست خو داسې دا تاسو سره به زه څه کوم دا بل شیخ صاحب دا سیستاني ته وګوره قسم په خدای که تعالی مانه 15 کاله عمر لمر په سترګو لیدلی 15 کاله په خدای قسم که تعالی مانه په سترګو لیدلی تیار دی الله بنده او دی الله بنده که د الله ته درغلم په خدای زه به په تا باندې دا بونګنه ګرځوم دوی خو دې خوا به دې روان راګرځم الله اکبر بالکل روان شم قاري صاحب ښه موټروان هغه اخر ته به تر تاجکستان به دې دورې وړی یم نو ته به لا به ځان نه یې خبر سامیت به ناست قاري صاحب کلیپ تاسې ښکاره کوئ که زه یې ښکاره کړم ستاسو ته د لیږل له هر چا سره چې په ښه ترتیب باندې وي ما سره نسته ځکه ما سره دا بل موبایل هلته درته ښکاره کوم بابا صاحب مهرباني تا ته مې هم در لیږلی و زما تصویر ښه تاسې کامره به غټه کړم ښه دوستانو دغه یو کلیف موږ نه و نشر کړی زه تکرارا په دې خاطر کوم که کومو ملګرو نه وي نشر کړی نو زه د ځان دپاره میم کول ځکه ما پرون چې کلیف سوی و هغه بند راغلی و په لایف کې نو دغه ډېر ضروري ده د حقیقت ځکه دی همیشه وایي تاسې د دې ملایان چې میدان ته نه راځي خو په همدغو دروغو باندې د الله په فضل میدان ته نشي راتللی
دا اوس ور پورته کال ته ور دوی کړه کامره ور راپورته کړې ورته هلته کامره دې دوه که که نه تا دوه ده زه نشم کولی خپل ځان ته تا به وړکی کړم بیا په دوه بندوس ووایې ښه دوه کړه ګورې دوستانو دغه ځای کې لږ متوجه سئ او دغه کلیپ بیا مان ته راولېږه عمر جانه ښه صحیح دا زه خپل هم نشر کوم بابا عبدالرحمن صاحب تا ته هم وایم لږ دا کامره لږ سمه کړه بابا عبدالرحمن صاحب لږ کامره هم سمه کړه او لږ ورته ویښ کښېنه ښه ټول ملګري دوستان دې ورته متوجه سي علي صرف صحاباونا نه سوای رسول الله نه ټولو انبیاونا افضل ګڼو علي بس ګوري قدرمندو دوستانو دا دوه خبرې واورئ دغه دوه خبرې بس نورې خبرې نه درته کوم تاسې وګورئ دا د دوی ملا ده خو ده بیا کامره بنده کړو کامره خو مه بندوه کنه لا اله الا الله محمد رسول الله شو چالو که سره ده صحیح ده علي صرف صحاباونا نه سوای رسول الله نه ټولو انبیاونا افضل ګڼو علي دوه خبرې مسلمانانو درته کوم د دوی له کتابونو نه دا د دوی آغا د دوی اخوند ده و منبر ورته ناست ده وی علي رضی الله عنه وی له صحابو نه نه بلکې له رسول الله نه بغیر په ټولو انبیا او رسولانو وی بهتر ده د دوی له کتابونو نه یو چې دوی ورته معصوم امام وای اهل بیت له هغه نه ورته ثابتوم چې انبیا بهتر دي که امامان او بل د دوی له شیخ مفید نه چې چا د دوی مذهب جوړ کړی د دا د سر سړی شیخ مفید هغه په خپل کتاب کې دغه خلقو ته څه وایي مسلمان ورته وایي او که مسلمان ورته نه وایي دا دوه خبرې واورئ نور به د دغه خلقو حقیقت مؤمنانو مسلمانانو درته معلوم سي د مؤمنانو دپاره دا خبره کافي ده چې الله وایي چې ما انبیا په ټول عالم بهتر ګرځولي په سورة الانعام کې وکلا فضلنا علی العالمین زموږ دپاره دا یو آیات کافي ده د مؤمنانو مسلمانانو دپاره د قرآن د منونکو دپاره لیکن اوس راځم د ده کتابونو ته مسلمانانو د ما دا کمره راغټه کړي دوستانو اول سی دوی وای موږ اهل بیت منو امامان منو اول امام ته دوی رازو دوستانو دا مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول د دې دوهم جلده 209 صفحه ده دا د علامه مجلسی کتاب ده علامه مجلسی د چا کتاب ده د علامه مجلسی کتاب ده او یا صفحه ته براسو چې دا روایت زله سر نه درته ښکاره کړم ګوري 209 صفحه ده په دې 209 صفحه کې ټول مؤمنان مسلمانان متوجي سي پنځم نمبر روایت ده روایت ل علي ابن الحسين عليه السلام نه ده علي ابن الحسين ان زين العابدين عليه السلام نه روایت ده څوم نمبر پنځم نمبر مسلمانان ورته وګوري پنځم نمبر دا پنځم نمبر روایت الحديث الخامس صحيح ده صحیح ده موثق كالصحيح صحيح ده خا د دې روایت لدین ځکه دا خبره شروع کیږي له امام نه ډیری پښتنې جنې کوي د دې نه او یا صفحه ته راځو مسلمانانو څوته نه او یا 209 او یا صفحه ته ستاسي راسي دلته د غراوی بیا پښتنې جنې کوي ثم قلت له وای ما بیا امام ته ویل ګوري دوی معصوم امام ورته وای زه د دوی له معصوم امام نه دا خبره ورته ثابتوم تاسو په منبر باندې ګوري دا عادي کس نه ده دا اخوندان دي دا اخوندان وای دا راوی وای ما ورته ویل جعلت فداك انتم افضل د ما ځان دي لتانه قرباني تاسو بهتر یاس دلته صفحه ختمیږي دا امیل مهیروي سی بل صفحه ته زو 208 صفحه ته راغلو
انتم افضل ام الانبیاء؟ قال وای ما دراوی وای ما ورته وویل چې تاسو بهتر یاست که انبیا؟ نو وای امام معصوم امام راته وای بل الانبیاء، بلکې انبیا بهتر دي. څوک وای؟ د دوی معصوم چې د دوی عقیده ده چې وای معصوم امام غلطه خبره نه کوي، لیکن د دوی اخوندان دومره د اهل بیتو خلاف خبره کوي. زین العابدین علیه السلام وای د دوی په کتاب کې داسې له نورو امامانو هم د دوی روایتونه شته چې انبیا بهتر دي له هر چا نه. دا خو روایت له اهل بیتو مې درته ثابت کړل، لیکن خطرناکه خبره اوس واوريه. څه شي خبره؟ خطرناکه، چې ډیره خطرناکه ده. قدرمندو دوستانو، دا تصحیح الاعتقادات الامامیه د 12 امامو د عقائدو تصحیح کتاب، د عقائدو په کتاب کې دروغجنه او کمزوري خبره نه وي. د دې اول جلده 101 صفحه ده. الشیخ مفید، شیخ مفید که څوک نه مني نو هغه بیا شی نه ده، دا د سر سړی د شیخ الطائفه. دلته خبره راځي قال شیخ مفید رحمه الله، آیات راوړي، له آیات نه وروسته بیا دلته دی خبره کوي متوجي سي. وای والغلاة من المتظاهرین بالاسلام، وای هغه غالیان غلو کوونکي چې په ظاهره باندې مسلمانان دي، لکه دغه اخوندان خې دي باړه چنار والا. وای هم الذين نسبوا امير المؤمنين والائمه من ذريته عليه السلام، دوی وای علی رضی الله عنه او د نور امامان اولاده دا وای د الوهیت او د نبوت مرتبه ته وای رسول دي. د الوهیت او د نبوت تاسو دا هغه مسلمانانو واوریدل چې د نبوت مرتبه نه وای تر انبیا و بهتر دي، وی ویل کوي ونه ویل چې تر ټولو انبیا و وای بهتر دي. وای دغه په ظاهر سي مسلمانان دي، هغوی وای ائمه د نبوت مرتبه ته رسول دي. وس پسې واوره او د دوی وای په دې موصوف کړي دي چې دوی په دین او په دنیا کې تر هر چا بهتر دي. دوی وای لحد نه وای تجاوز کړی ده او دوی وای لدی قص نه وتلی دي. وای وهم ضلال کفار. الله اکبر. ام دغه خلق سی وای امامان تر انبیا و بهتر ګڼي، دا وای کافر او گمراه دي. مسلمانانو که چیرې دا خبره د کفر ما کړې وای دا خلق کافر دي، نو د تاسو به خوا به د وثیقاري صاحب ولې هر چانته دا خبره کوي. لیکن د دوی شیخ مفید که څوک نه مني هغه شی نه ده، دا د سر د 12 امامو د سر سړی ده. هغه وای که څوک انبیا چې امامان علی رضی الله عنه تر انبیا و بهتر وګڼي، دا وای گمراه او کافر ده. اوس دغه د باړه چنار اخوندانو ته د دوی لویو خلقو کفار ویلي که نه دي ویلي؟ یوه بله دوی وای موږ اهل بیت منو. له اهل بیتونه مې د امام زین العابدین علیه السلام خبره په صحیح سند سره درته وښودله. هغه وایي چې انبیا بهتر دي له موږ نه. خلاصه سوه خبره. بلکې ما مخکې آیات درته وویل، بل آیات پسې واورئ چې الله قرآن کې وایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اول مرتبه کې څوک راغلل؟ انبیا راغلل. الله وایي چې چا د ما او د ما د رسول پیروي وکړله دغه خلق به له انبیاو سره یې په ورځ قیامت. که چیرې له انبیاو نه افضل خلق وای نو الله جل وعلا به په دې آیات کې ښودلي و چې هغه به له هغو خلقو سره او وروسته چې صدیقین او شهدا او صالحین دي وروسته یې ذکر کړل. په اول قدم کې څوک ذکر کړل؟ انبیا. نو پوه سه چې له انبیاو نه بهتر انسانان نسه، لکه په سورة الانعام کې چې الله وای وکلا فضلنا علی العالمین، دا هر یو نبی ما په ټول عالم بهتر ګرځولی ده. دا د دوی آغا په منبر ورته ناست او دا اهل بیت او دا د دوی د لویانو محدثینو فقهاو خبره کوي. څوک دا عقیده ولري دا وایي مسلمان نه ده. تاسو او عقل مو بشک. جزاک الله. داسې دوباره مو دا واورېدل. علي صاحب مې دا خو شروع سه په خیر. علي صاحب میک د خلاص خیر. زه خو وایم
کنه چې د خولې نه د غاښونه وباسم دا غڼ زه د خولې کې ومنډم. کوم امام دا تربیه درکړه؟ تا به روایت راوړی کنځلې راوړي. لاړ څه هغه کار خپله کوي هغې موږ کار نه ده ورځي لاړ شي. نو خو دا روایات دی خپل کور کې نږدې یې سره یو بل ته. ښه هغه څه سید طاهر شاه خبره ورباندې بده لګېږي، خپل کتاب ورباندې بد لګېږي، د امام خبره ورباندې بد لګېږي. په دې کاشکې خپل شیطوب منلی وایم ما به ویلي اوسې دا خو ایمني. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم. قاری صاحب څنګه یې؟ ښه جوړ یې؟ څوک یې مهرباني وکړه؟ قاری صاحب کسه د څوک کنځل کوي که هر څوک وي که نه دا زه خپلو خلکو څوک یې؟ ما تا نه دي ویلي چې څوک کنځل کوي. دلته مشورې موږ ته مه راکوه. ته څوک یې مهرباني وکړه؟ زه الحمدلله اهل تشیع یم، علي پیروکار یم. علي رضنه بهتر ده که انبیا. ته دا پرېږده اول زه تا ته یوه خبره کوم خیر دا به زه اهل بیت باندې دا څنګه امکان لري چې اهل بیت پرېږده په اهل بیتو خبره مه کوه. دا به زه درته وایم که نه ته علي پرېږده ته اول خپلو خلکو ته دا وښیه چې هغوی ته څلورمې یوه کلمه نه ورسي دوې کلمې نه ورسي ته مو مذهب څه کوې؟ نو هغه خبر نشي پروا نه کوي. کفر و شرک خو یې نه ده کړی. کفر و شرک لویه ګناه ده د زړه سره. یو څوک چې یو څه شي صبر 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 سورة الفاتحه تلاوت کړه قربانه کدي سم مهرباني وکړه. سوره فاتحه پرېږده زه ته ټول قرآن تلاوت کوه شم خو زه ته ټول قرآن نه غواړم. ټول قرآن نه غواړم. سورة الفاتحه تلاوت کړي زړه سره بس. زه ته وایم ته مو خلکو نه ګیلې کوې چې دا مو ته کنځل کوې. زه ته یوې هفتې نه لا یو ته کښېنم ودې الله بنده د تا امام زین العابدین علیه السلام منې ودې زړه سره د دې نوم څه شی ده؟ شاه صاحب ته د امام علي زین العابدین علیه السلام منې؟ ته ما مذهب څه څه کوې؟ ته خپلو خلکو ته تبلیغ وکړه که ته بیا وایې چې ما ته خلک کنځل کوي. خدا زه تا ته وایم چې د ما د پیغمبر د صحابه و توهین مه کوئ. ما تاسو دوه ویډیوګانې مې دا 2 ورځې مخکې بیا درته نشر کړي دي. ولې ویډیوګانې نه نشروئ؟ ولې په باړه چنار کې دا اعلان نه کوي چې د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین و توهین موږ نور پرېږدو؟ خلاصه شوه خبره. قاری صاحب بېګا چې ته لا شریکوله اول کار زه وم تا ته هېڅوک نه ورغلي. که څه څوک کنځل کوي که نه زه وایم که څه دا هر څوک وي دا غلط کار دی. که زمونږ خلک وي که د ستاسو خلک وي بیا کتاب در سره اخلم. د تا په مذهب کې ودې زړه سره ته به غلط کار ورته وایې افرین دې په تایي. لیکن د تا مذهب کې علما دې وایي نه دا د موږ د مذهب له ضروریاتو نه د کنځلې او توهین کول. نه که قاری صاحب بېګا چې تا لا شریکوله اول سړی زه وم ته څه رغلی نه وي ډایرکټ د مو مذهب واورېدله ودې زړه سره و قربانه کړي سم همدغه خبره دې په خدای قسم مخکې وکړه. موږ واورېدله چې اول کس ته راغلی وي هر وخت راسي د موږ د زړه سر یاست راسي ودې زړه سره حق ومنو حق ته ځان تسلیم کو مسونې کېږه. همدغه شایسته د امام علي رضنه حقیقي عقیده ومنه. د اهل بیت و صلوات الله وسلامه علیهم حقیقي عقیده ومنه. ما وستا ته د تا کتاب او د تا اغا ښکاره کړل. ته اوس د کتاب منې د معصوم امام د منې که د اغا منې؟ که څه قاری صاحب زه ته دا نه وایم ته په ما هېڅوک مه منه. زه خپل دماغ لرم زه خپل عقیده لرم زه خپل علم لرم. یعنې اهل بیت نه منې؟ خلاص وایي زه اهل بیت نه منم د ما خپل مذهب ده. خلاصه شو خبر. ساقي آقا صاحب مهرباني دوستان تاسو باید در سره شیر کې اخلاص کوئ دا شیشه در سره وټکوئ. لایو همداسې درنه جام ولاړ دی اخلاص وکړئ ملګرو. دا پوه سړی ده پوه آغا صاحب ده. ساقي وایه مایک دې خلاص که ساقي. د سیرت خپرونه خو ان شاء الله د مؤمنانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلینا السلام. السلام علیکم. आवाज نه درسي زما راځي دا ډېر می تاسو اوریدل لکه مقام تیار وکړئ 2 منټو پار. څوک یې لیک ځان معرفي کړ؟ زه الحمدلله من غلام حیدر هستم. من غلام علی هستم. من دولس امامای پوس. ها مهرباني وکړه. مهرباني. دولس امامان بهتر دي که انبیا؟
په دغه باندې د موږ بحث د مهرباني سوال ته راسه. خو یا د هغه د سوال جواب دی کوم خو لږ یا څو نارې خو ولګوم که بیا دلته د نارو دپاره ځای نشته، د دلایلو دپاره ځای دی. دلایل راوړه د زړه سره. نارې خو تاسې هسې هم ډېرې وښیه، نو دلته د نارو دپاره ځای نشته. ښه دلته یوازې د دلیل جواب د اهل بیتو دلایل راوړه، د اهل بیتو دلایل راوړه د زړه سره. مهرباني وکړه، تاسو خو د اهل بیتو منونکي یاست که نه؟ جواب دې کوم خیر دی. 2 منټو لپاره سړي لپاره نه کوي. دلیل سره جواب دې کوم چې امامانو پیغمبر هغه کوم زه دې پیژنم، په خدای قسم لوی کنزلمار یې. موږ د موږ بار پسې په هر نامو باندې راسې زه مو پیژنم. دلیل لرې که نه لرې، نور چالاقي مه کوه چې یو ځای بل ځای ته ځې. دلیل لرې له اهل بیتو که نه؟ لرم دلیل یا لرم، خو دا څو نارو ته خو جواب راکړه که نه ټایم راکړه. موږ نارې څه کوو؟ دا دین د نارو دین ده. وسړو یا تاسو دې لګوي که نه پکاري چې لګیا خو د 2 منټه کمو ته ټایم راکړي. موږ خو ناره تکبیر فقط الله اکبر، دلته یوه ناره ده، ناره تکبیر الله اکبر بس. خو خیر دی زه د خپلې نارې بې دلیل نه غواړو. په خبره پوهېږې که نه پوهېږې چې کور ته لاړ شي بیا یورې وهه نارې دي. ښه دلته موږ نه غواړو. ودې الله بنده خبره پوهېږې که نه؟ دلیل راوړه، دلیل وایه. دلیل زه داسې دی که نه چې مو شاده دا سر یې وله الله اکبر ورباندې وایه. الله اکبر ویلي نارو دپاره راغلی یې. داسې ووایه چې دا د امام خبره مې منمه، دا د آغا دروغجن آغا خبره نه منم، د دې دروغجن اخوند خبره نه منم، د امام د اهل بیت خبره منم. داسې ووایه چالاقي یو دورې ځي بل دورې ځي بل اخوا ننوځي بل دا خوا ننوځي. بالکل وایي چې د خولې نه دې غاښونه وباسم او غېڼ درکې کړم په زندیق اولاده کته څه چغه یو ځل بیا هم راپورته کړې. ښه یو ځل بیا راپورته کړې. سید دا په بل اکاونټ راغلی خارس. خدای د دې خارس یو بل ویډیو درته ښکاره کوم چې تا پسې کنزلو دپاره ګروپ جوړ کړی. خدای داسې شرمودي دي. اوی هغه کلیپ ډېر مهم ده، هغه کلیپ ډېر مهم ده. مسلمانانو ته ودرې یو بل کلیپ درته ښکاره کړو. په پیسو یې سره لانجه وه، په لایف کې سره لانجه ده. هغه کامره خلاصه کړ، کامره خځلې وضاحت زه ورکوم چې دا ویډیو تاسې وګورئ. مسلمانانو دا خلک د اهل بیتو ځان منونکي بولي. دا کلیپ هم در سره نشر کړی، دا کلیپ هم در سره نشر کړی. ښه تورې دا ویډیو راواخلي، دا کلیپ هم در سره نشر کړی. او خدای دې په سترګو ړوند کړه، وای برکت سره بحث وکړه. هغه دې په کور کې میلمه کړه، هغه مې په یو کال مخکې منډه پې کړې ده، د ما نوم ور واخلې تی را تیار کړه ورسه ډینر زوی دا یو ساعت دې کمیټونو ته تخته یې دغه عمره چې استغفار ویلی وای، درود دې ویلی وای، الله به یو اجر به دې ترلاسه کړی دی. یو غټ سیکولر ملحد نوم دلته لیکې لپلاني 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 لپلاني. خدای دې له هغه سره غر کړه، هلته استغفار وایي، درود شریف وایي، ورسه نرسه پړی پکې واچو میدان تې راوله. ته دې ما نوم ور واخله چې دې تیارېږي که نه تیارېږي؟ بالکل قاري صاحب الله خوشحاله که. اره مؤمنانو مسلمانانو ګورئ دا شرنګ په 12,000 کې ولاړ دی، 12,900 دا 20,000 ته ورسوئ که نه. ګوره د سیرت د خپرونې نه مخکې مونږ ویل چې دا 20,000 ته دا ورسویلی. دا قاري صاحب دا دی ماشاءالله اوس دا دویمه خپرونه شروع کړې ده. د دې غاګانو نه یې پوښتنه کړې ده چې 12 امامان بهتر دي که انبیا. نو زر تر زره دا خپرونه شیر کوي، ملګرو ته ورسوئ، دوستانو ته ورسوئ چې دا کم دوستان د خپرونې نه محرومه دي چې دا هم راشي. او دغه غاګانو دا یو کلیپ ضروري کلیپ دی، نو دا مو مرجان تقریبا نه وړو، نو دا شیر کوي. هلی مؤمنانو مسلمانانو دې لایف ته منډه ورکوئ. دا پیر صاحب چې موږ نه تللی بیخي سس شوي وو، هډوکي هم داسې شوي دي چې مات شوي دي، شیرینګ رانه هېر شوی دی، بیخي هغه طریقه نه راځي. شا به یلی مسلمانانو زه به دا کیمرې دوه کمه د عمر جان. دوستانو دا تاسې وګورئ، دلته یې د کنزلو دپاره یو بل ته پیسې ورکړي دي. دا کلیپ در سره نشر کړی په دغه ځای کې سره را یو ځای دی، یو چاته یې د کنزلو روپۍ نه دي ورکړي او که بل چاته د کنزلو روپۍ ورکړي دي، نو وایي ما ته پلاني پیسې راکړي چې په پلاني پسې کنزلې وکړه. دا داسې بروډونه چلوي د کنزلو دپاره. دا دوی وایي په کنزلې وایي بد کار ده. یا الله بندګانو
دا د اهل بیتو منل دي په خدای قسم هغه د امازون د ځنګل خلق در باندې خبر نسی هغه بلا درته وایي چې د اهل بیتو بلا در وګرځېږه ته چالو کړه هغه ته مو ته 15 روپۍ رستولي وي شکر الحمدلله نه پیسې مو درستولي دي تو ته جانزي مو نه دي درستولي مو ته جانزي مو ویلو جانزي مو ورته کړی دي آیا وتا خو صحیح دی ملاب $100 مو ورکړي دي چې الینا می پارا ته 500 یا $10 سید بیا مې یو ویلې کې اوس براډو کې نه دي جوړت کړی اوس باندې دغه شپې بس ته ودرو مسلمانانو تخکار سو دغه هغه خلق دي مسلمانانو چې دوی دلته موږ ته راځي او بیا دلته کنځلي کوي